دا د غزني ښار په زړه کې هغه پل دی چې دلته به د اسلامي امارت د حاکمیت نه وړاندې په نشه روږدي کسان راټولېدل او دلته به یې نشې کولې. خو اوس دغه پل خالي دی او په نشه روږدي کسان د درملنې په موخه روغتونونو ته انتقال شوي دي. خلک وایي چې آن ځینې به د ژمي په یخنیو کې مړه کېدل او بې نومه به قبرونو کې ښخېدل. تا امروز خداوند خیرشون بده تلاش کردن، یه 80% یا 90% که قبلا معتادی وجود داشت حالا بسیار کم شده، به حدی رسیده که یعنی دیگه فکر کن در یک منطقه که قبلا 20 نفر از 100 نفر حضور داشت حالا 5 نفر هم نیستن معتادین، خیلی کمتر شده. مخکې دلته مو تاسو لیدل چې معتادین به وو د شپې په یخنۍ کې به دلته شپې ورځې تېرولې، حتی یخ به وژل مړه کول به. اوس الحمدلله دوی ته تداوی لاندې نیولي دي. مسؤلین وایي روان کال یې له غزني ښار او ولسوالیو 188 په نشه روږدي کسان د درملنې په موخه راټول کړي او دغه لړۍ لا هم جریان لري. د دوی په خبره دغه راز یې 1515 معتادین له درملنې وروسته خپلو کورنیو ته سپارلي دي. د تیر یو کال په جریان کې موږ 188 معتادین د مختلفو ساحو د ولسوالۍ او حوزو څخه راجمهوري کړي دي او په دغه کې 1515 برته خپلو کورونو ته د تداوۍ وروسته سپارل شوي دي. یوازې درملنه نه بلکې کورنۍ ملاتړ چې هغه هم د درملنې یوه نوعه ده چې باید دوی سره همکاري وشي، د کار په برخه کې دوی سره همکاري وشي، د جامعې خلک باید دوی سره مینه وکړي، محبت وکړي او دوی بیرته د ټولنې باور ترلاسه کړي. عام باور دا ده که په نشه روږدي کسانو ته کاري بوختیا رامنځته نه شي ښایي بیا نشو ته مخه کړي. غزني ولایت کې په نشه د روږدو کسانو د درملنې مرکز مسؤلین له سوداګرو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې په دغه برخه کې ورسره همکاره پاتې شي او د ټولنې دغه تازه رغېدلی قشر بیا لویدو ته پرې نه ږدي.